سلامونه دوستانو، که چېرې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ همدا اوس د ګونګړي تڼۍ ته فشار ورکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم د یوې نوې ویډیو سره. اوږه په استعمال سره یې چې تاسې هېڅکله هم نشئ پښیمانه کېدلی. هغه کسان چې غواړي د شپې لخوا نه اوږه وکاروي، تاسو کولی شئ دا یوه اسانه طریقه چې اکثریته خلکو پکې مثبت بدلونونه منځته راوړي او فایدې ورڅخه اخیستې دي، تاسو هم کولی شئ چې استعمال کړئ. هغه کسان چې په کوروالي کې مشکل لري، یعنې کوروالي سم سرته نشي رسولی، تاسو کولی شئ چې د شپې یوه یا دوه پلیه اوږه په صحیح طریقې سره پاکه کړئ او هغې نه وروسته یې همداسې ډایرکټ تېره کړئ. اوږه ډېرې زیاتې فایدې لري. که چېرته تاسو د اوږې د کمالونو څخه خبر شئ نو هېڅکله به هم پرې پښیمانه نه شئ. اوږه د بدن د سرطان، کینسر یعنې سرطان مرض ختمولی شي. اوږه د انسان د بلغم په ختمېدو کې هم پوره مرسته کوي. اوږه د حساسیت یا الرجي ټول قسمونه ختموي. اوږه د هغې شلوالي علاج دی چې د دماغي تکلیف له وجې منځته راغلی وي. د دماغو خلایا نوي کوي او د اعصابو علاج ته هم ډېره ګټوره ده. اوږه د لوړ فشار او د مرۍ د التهابونو سوزش علاج کوي. اوږه په وینه کې غوړ یا کسترول هم ختموي. اوږه د بدن وزن کموي. اوږه د شکر حساب یا سیستم هم په وجود کې منظم کوي. اوږه د ګردو کاڼي غورځوي. اوږه د معدې زخم لپاره اثر لري. اوږه ډېرې زیاتې نورې فایدې هم لري چې تاسې ورڅخه په اسانه طریقه سره استفاده کولی